الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زیم ستاسو ورور ضیاءالدین محمدی نن زمونږ درس دی فاینانشل اکاونټینګ کې لیجر او ټرایل بیلنس باره کې صرف د دې انټروډکشن بلنه او انشاءالله پر راتلونکي اونۍ کې به انشاءالله العزیز بیا په لیجر او ټرایل بیلنس او دې باندې به یو کمپلیټ کوېسچن سالو کوو حل اوس راځو مونږه لیجر تعارف کوو چې لیجر څه ته ویلی شي او لیجر د څه دپاره مونږه استعمالوو د ټولو نه مخکې که مونږ ووایو مونږ ته وایي چې لیجر is a book of account in which all monetary transaction related in specific account should be recorded. لیجر داسې یو داسې بوک دی داسې کتاب دی چې په کوم کې هغه معاملات کوم چې د پیسو سره تړلي وي هغه ځانګړي معاملات هغه ریکارډ کیږي. همدغه شان که مونږ ووایو ریکارډینګ process from journal to ledger is called posting او کوم چې جنرال جورنال مونږ جوړ کړو د هغې نه چې کله مونږ غواړو لیجر جوړ کړو دغه لیجر د جورنال نه چې کوم لیجر ته کومې انټرې مونږ راړو ټرانسفر کوو دغې راړولو ته مونږ پوسټینګ وایو او بیا وی لیجر کنسیسټ on two side one is debit another is credit چې دا دوه سایډونه لري دوه طرفه لري چې یو به ډیبټ وي یو به کریډټ وي. تاسو کولی شئ د دې پښتو نه هم استفاده اوچته کوئ پښتو کې چې کوم مونږه تعریفونه لیکلي دي. دې نه بعد راځو تیر درسونه تاسو نه وي لیدلي چې مثال مونږه آیډنټیفیکیشن کړی و د ټرانزیکشنز او همداشان مونږه ژورنال جوړ کړی و. ژورنال درسونه که چا نه وي لیدلي نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم تاسو ته میلاویږي که نه ایډو ګلوب یو کوي زموږ چینل ته لاړ شئ هغې کې ویډیوز کې وګورئ یا پلی لیست به تاسو ته جوړ شي پلی لیست کې هم تاسو لیدلی شئ شته دی فاینانشل اکاونټینګ پلی لیست خپل جوړ شوی د هغې نه تاسو استفاده کولی شئ. د ټولو نه مخکې که مونږ ویلو چې مونږ به آیډنټیفیکیشن آف ټرانزیکشن کوو آیډنټیفیکیشن یې پیژندنه ده د آی مطلب دی څه د دې آی مطلب دی مونږ سره آیډنټیفیکیشن آف ټرانزیکشن مطلب دا دی چې دې کې به مونږ ګورو ټرانزیکشن راکړه ورکړه معامله به مونږ ولمو چې دا بزنس پورې تړاو لري که نه همدغه شان چې دا مونیټري ده که نه ده د پیسو والا ده که نه ده. کله چې مونږ دا دواړه پیدا کړي چې بزنس پورې تړاو هم لري او همدغه شان مونیټري هم وي دا به بیا مونږ په ژورنال کې ریکارډ کوو نو ژورنال کې به مونږ دا ټول ریکارډینګ کوو. صحیح ده دې کې چې کله مونږ ریکارډینګ وکړو بیا د دې ریکارډینګ نه چې مونږ دا کې ریکارډ کړو ژورنال کې دا چې کله لیجر د دې نه جوړو دغه د دې ژورنال نه چې کومې ټرانزیکشن مونږ دلته ټرانسفر کوو نو دې ته مونږ پوسټینګ وایو. همدغه شان که تاسو دلته راشئ او دې مثال ته وګورئ په دې مثال کې ژورنال مثال کې طور په داسې دی چې په دې کې مونږ سره مختلف قسم سرکلي وي په دې کې مختلف قسم اکاونټسونه وي په ژورنال کې مونږ په لیجر کې مونږ چې دی کلاسیفیکیشن آف اکاونټس کوو یعنی مطلب دا دی چې د اکاونټونو ګروپ بندي کوو چې کوم مثال کیش ټرانزیکشنز دی هغه به کیش کتاب دی کیش کې به لیکو. تاسو که دلته وګورئ په ژورنال دا ژورنال شو دا بیا لیجر دی دا کلاسیفیکیشن دی د هر یو مثلا شین ته لیږلی دی سوري شین چې کوم دایره ده شین بکسې ته هم لیږلې ده او سره چې د هغه سرور بکسې ته لیږلې ده همدغه شان بل چې کوم ګرین کلر کې دی که نه شین د پاڼې والا هغه هم چې دی د ګرین بکسې ته لیږلی دی همدغه شان چې بل پینک کلر دی یا بل سمثینګ کم کلر دی هغه مونږ خپل یعنی مطلب دا دی چې هر یو کلر مونږ
خپل بکسې ته لګلې نو د هغه هر یو ترانزیکشن په همدې حساب باندې کله چې موږ په جرنال کې جنرال کې ترانزیکشن کوو که تاسو ویډیوز نه لیدلي هغه ته مراجعه وکړئ تاسو په جرنال باندې پوه شئ چې کله په جرنال پوه شئ بیا لیجر بیلانس ډېر اسانه دی نو د هغې نه مونږ بیا ترانزیکشن چې کوم ترانزیکشن چې مونږ پکې کړي دي چې مثال څه ډیبټ دي څه کریډټ دي ولې ډیبټ دي ولې کریډټ دي هغه ډیبټ او کریډټ رولز په مونږ کې اپلای کړي دي نو بیا د هغې نه بعد مونږ هر یو ترانزیکشن لپاره جلا اکاونټ جوړو جلا باکس جوړو چې هغې ته بیا مونږ لیجر اکاونټ وایو صحیح ده یعنی مثال کے طور په د شین رنګ به زه والم دا د قلم غوندې د بلو کلر دا به زه والم مثال دا ما سره کیش دی ګوره کیش دلته هم شوی دی دلته هم دی دلته هم دی دلته هم دی دلته هم یو ځای کې به ډیبټ وي بل ځای کې به کریډټ وي بل ځای کې به ډیبټ وي بل ځای کې به کریډټ وي نو چې کوم ډیبټ و به ډیبټ سایډ ته لیکم کوم چې کریډټ و هغه به کریډټ سایډ ته لیکم صحیح ده صرف جورنال به جورنال لیجر به سوري د کیش لیجر به جوړو کیش لیجر د کیش اکاونټ دپاره بیا مثال زه وایم چې دا سور چې دي دا سیلز دي نو مونږ سیل اکاونټس به جوړو سیل اکاونټ به جوړو صرف سیل اکاونټ هغه سیل به پکې مونږ رالو چې کوم سیل پورې مربوط وي د خرڅلا پورې مربوط وي صحیح ده که نه نو دا ټول ترانزیکشن به مونږ په هغې کې همدغه شان بیا مونږ وایي چې مثال کله چې لیجر جوړ شي د لیجر نه بعد بیا مونږ ټرایل بیلنس جوړو ټرایل بیلنس داسې دی د هغې انټروډکشن به وروستو راځي هغه بیا وروستو ورسره کوو نو په دې باندې خو انشاءالله تاسو به کلیر شوي اوس راځو مونږ what is an account مثلا دا دی چې څنګه مونږ کولی شو چې مثال یو اکاونټس دپاره په لیجر کې خاص ځان ته یو بکس جوړ کړو یعنی مثال دلته مونږ لیکو چې یاره دغه چې کوم دی مثال دا مونږ سره کیش اکاونټ دی نو تاسو کیش اکاونټ چې دی خو الریډي باید لیکل شوی وي دلته لیکل شوی نه دی مثال زه رالم د دې ځای نه او دلته ورته لیکم چې دا څه دی کیش اکاونټ دی صحیح ده دې کې داسې راشي او دلته به ایډ ټیکس او دلته بلکې مثال کیش اکاونټ دا مثال طور په کیش اکاونټ لیجر ده صحیح ده دا کیش اکاونټ دی کیش اکاونټ دا لیجر دی دې کې اوس ګوره د کیش چې څومره ترانزیکشن په ژورنال کې مونږ پاس کړي وي په څه شي کې مونږ پاس کړي وي په ژورنال کې په دې ژورنال کې جنرال ژورنال کې چې څومره ترانزیکشن مونږ پاس کړي وي هغه به بیا مونږ څه کوو په دې کیش ژورنال کې پس خو هغه ترانزیکشن به مونږ رسو چې کوم د کیش مربوط وي صحیح ده که ډیبټ و که کیش ډیبټ شوی په ژورنال کې نو ډیبټ سایډ ته به لیکو ګوره یو ډیبټ سایډ دی یو کریډټ سایډ دی که کریډټ شوی کریډټ سایډ ته به لیکو نو دا ژورنال چې کله لیجر ته اړو د دې لیجر فارمیټ څنګه دی دې ته مونږ دا زموږ د لیجر فارمیټ دی ګوره اول مونږ سره څه دی دې ته مونږ ټي اکاونټس هم ویلی شو ښه لیجر ته ګورئ تاسو ټي اکاونټ ورته څنګه ویلی شو ثابتو ګوره مونږ ولیکو کیش اکاونټ یو طرف ډیبټ بل طرف دا دی کریډټ اوس راځو دلته ډیټا مو ولیکو یو کالم پرټیکولر چې مثال څه شی دی ډسکرپشن تفصیلي څه دی جنرال پورټفولیو صحیح ده بیا اماونټ مو ولیکو 100 روپۍ دی بیا ګوره ډیټ نه شروع شو یعنی مطلب دا دی چې څلور کالمه دي خو دي څلور کالمه دي خو دي نو دا منځ کې چې کوم لین دی دغه لین دغه اوس داسې شو چې مثال دا مو سره ټي شکل شو کوم شکل دی دا اوس داسې شو لکه ټي شکل صحیح دی که همدغه شان دی کې که کوم ترانزیکشن راځي نو که ډیبټ وي که کیش کوم ځای کې راځي ډیبټ وي ډیبټ سایډ ته به لیکو کریډټ وي کریډټ سایډ ته به لیکو که د دې په ځای ته لیکلی شي مثال کیش دې جوړ کړه ته وایي چې یاره پرچیز اکاونټ زه راواخلم نو تاسو به څه کوئ د پرچیز اکاونټ دپاره به بیا اکاونټ جوړوئ صحیح ده که نه که چېرته غواړئ چې نه پرچیز اکاونټ خو جوړ شو اوس مثال سیلز اکاونټ رالم نو سیلز دپاره به بیل اکاونټ جوړې د هر یو اکاونټ دپاره به بیل اکاونټ جوړې صحیح ده جلا اکاونټ به جوړې نو دې ته مونږ ویلی شو لیجر اوس راځو چې لیجر کنسپټ څنګه دی ګوره مثال کے طور په دلته راځو که تاسو وګورئ کیش آف 1 lakh introduce as capital مطلب دا دی یو بزنسمین دی
ای بي سي کمپنی لري احمد دی مثال موږ وایو احمد وایو کیش یې راوړه بزنس ته یعنی مثال بزنس ته از ا کیپټل راوړه بزنس ته راوړه سرمایه ګزاري چې غواړي په بزنس کې وکړي دا موږ په ژورنال کې څنګه پاس کوو موږ لیکو چې کیش اکاونټ دی یو کیش اکاونټ را دی یو کیپټل اکاونټ را دی کیش موږ سره زیات شو کله چې ایسټ زیاتیږي نو هغه موږ ډیبټ کوو صحیح ده او کله چې کیپټل زیاتیږي نو هغه موږ کریډټ کوو که چېرته تاسو په دې کې شکي چې یاره دا څنګه ډیبټ او کریډټ شوي دي نو رول اف اکاونټ باندې رول اف ډیبټ اینډ کریډټ باندې ما تقریبا 2 ویډیوز کړي دي دواړه تاسو مراجعه وکړئ وګورئ انشاءالله پوه به شئ پې دا ډیبټ شو او دا کریډټ شو کیش اکاونټ ډیبټ 1 لک سره او ټو کیپټل اکاونټ چې دی 1 لک سره دا څه شو کریډټ شو صحیح ده ښه اوس راځو اوس ګوره دی کې یو دا ټرانزیکشن دویم ټرانزیکشن ته راځو دویم ټرانزیکشن کې موږ ته وایي پرچیز ګوډز مطلب دا دی چې دوی اجناس واخیسته په کیش باندې اجناس واخیسته د 10,000 روپو نو دې کې 2 ټرانزیکشن راغلي یو پرچیز راغلی چې مثال ایکسپنس شو او یو ایسټ شو بل طرف ته صحیح ده نو ایسټ چې دی کیش شو کیش موږ سره کمیږي نو دا به کریډټ کیږي او که پرچیز موږ سره چې دی زیاتیږي نو دا به څه کیږي دا به چې د ایکسپنس زیاتیږي نو دا به ډیبټ کیږي صحیح شو کنه ښه دلته ایکسپنس زیات شوي دي یا مثال ایسټ زیات شوي دي مونږ ګوډز یا اجناس هم اخیستي دي ځان لپاره صحیح ده نو یو قسم کرنټ ایسټ دي نو دا زیاتیږي نو دا چې ایسټ زیاتیږي دا به څه کیږي ډیبټ کیږي او که کمیږي نو کریډټ کیږي دلته کیش چې دی دا هم ایسټ دی دا کم شوی دی نو کریډټ صحیح شو کنه اوس د دې نه بعد غواړو چې دې نه دا زموږ جرنل انټریز دي صحیح شو دا دوه ټرانزیکشن دي اوس غواړو د دې لپاره اکاونټ جوړ کړو نو مونږ څه کوو مونږ چې دی مونږ به د کیش لپاره جلا اکاونټ جوړو د کیپټل لپاره به جلا اکاونټ جوړو د پرچیز لپاره به جلا اکاونټ جوړو ګوره دا کیش په بیا ما کیش سره دی اوس راځو مثال کیش اکاونټ جوړو کیش اکاونټ کې ساده ګوره تاسو ګوره ډیبټ دی او دا کریډټ دی ما تل ټي اکاونټ دی تاسو کولی شئ چې صرف ټي ولیکئ په منځ کې کیش اکاونټ ولیکئ او ډیبټ او کریډټ ورسره یو سیټ ته کوم چې رایټ سایډ ډیبټ ولیکئ او لیفټ سایډ هغه ته کریډټ ولیکئ صحیح ده او که تاسو داسې ورته ګورئ نو مثال لیفټ سایډ ته ډیبټ دی او رایټ سایډ ته کریډټ دی ښه اوس ګورئ مو سره کیش راغی کیش چې دی کیش چې دی دلته تاسو ګورئ کوم دی دا دی یو کیش اکاونټ چې دی ډیبټ دی په 1 لک روپو سره ډیبټ دی په 1 لک روپو سره زه به ډیبټ سایډ ته چې دی کیش ولیکم 1 لک روپۍ 1 لک روپۍ چې ما ولیکلي اوس به دلته تاسو وایي ټو کیپټل اکاونټ د څه د وجې دا کیش اکاونټ ډیبټ شوی دی نو موږ وایو ټو کیپټل اکاونټ دا یو څه به ذهن کې کېنوئ کله چې په ډیبټ سایډ کې تاسو لیکئ کوم اکاونټ نو هغه به 2 ورسره لیکئ او که په لیفټ سایډ کې لیکئ نو دا به څه لیکئ دلته به بای لیکئ اوس ګوره 10,000 کیش چې دی راغلی دی ګوره ډیبټ دی موږ ډیبټ سایډ ته ولیکو د څه د وجې ډیبټ شوی دی ټو کیپټل اکاونټ د کیپټل اکاونټ دی له وجې ښه اوس راځئ اوس بل ګورو په دې دواړو ته یو ځای کې خو کیش شته دی خو نو دې بل ځای کې شته دی بل ټرانزیکشن کې که نه ګورو دا دی شته ښه کیش اکاونټ څه دی 10,000 سره کریډټ شوی دی نو دا وګوره 10,000 سره مونږ کریډټ کړه ګوره 10,000 سره مونږ کریډټ کړه کیش اکاونټ خو د څه د وجې بای پرچیز د پرچیز د وجې په دې باندې ورسېدی که نه اوس ګوره راځو د کیش اکاونټ نور شته 2 ټرانزیکشن دي کیش خلاص شو راځو مثال کیپټل ته کیپټل اکاونټ به ګوره بینک بیل جوړه ما درته ویل چې هر یو دپاره به بیل جلا اکاونټ جوړی لیجر از یوز فور کلاسیفیکیشن آف اکاونټس د هر یو ګروپ بندۍ دپاره د هر یو اکاونټ دپاره به چې دی جلا اکاونټ جوړی مثال مونږ ولیکو کیپټل اکاونټ هم د سره ډیبټ سایډ او د کریډټ سایډ ښه اوس راځو ګورو کیپټل چې دی کریډټ شوی دی د څه د وجې د کیش د وجې نو موږ لیکو چې دا کریډټ دی کریډټ سایډ ته ولیکو 1 لک روپۍ 1 لک افغانۍ د څه د وجې بای کیش اکاونټ د کیش د وجې څه شو دا
کریډټ شوی دی. دا مو شو. بل ځای کې کیپټل شته نشته، چې نشته. اوس راځو کوم اکاونټ پاتې شو؟ پرچیز دپاره هم دغه شان اکاونټ موږ جوړ کړو، لکه څنګه چې کیش او کیپټل دپاره موږ جوړ کړو. اوس ګورو پرچیز چې دی دا ډیبټ شوی دی که کریډټ ډیبټ دی. ډیبټ سایډ ته مو ولیکو د څه د وجې ډیبټ دی؟ د کیش د وجې، ځکه چې ایسټ موږ کم شوي دي ټو کیش اکاونټ. نو دغه ګورو د یو شارټ انټروډکشن د څه دپاره؟ د لیجر په باره کې دا یو شارټ انټروډکشن. اوس راځو، امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. اوس راځو د څه دپاره، اوس غواړو چې د دې لیجر میریټس څه دي، فایده یې څه ده، څه فواید لري. اټ کلاسیفاید د بزنس ټرانزیکشن. مطلب ما تاسو ته ویلي چې اولنۍ ګټه د دې دا ده چې دا کلاسیفای کوي، ګروپ بندي کوي، ټول معاملات درته ګروپ بندي کوي. یعنی هر یو اکاونټ ته جلا جلا اکاونټ جوړوي. بیلنس بی مطلب بیلنس آف آل د اکاونټ آر ابټین، او ټول چې کوم یو اکاونټس راغلي دي د هغې اکاونټ بیلنسونه چې دی ابټین ساتي، مثال برقرار ساتي. سی مطلب دا دی سی کې چې دی موږ سره وي سی نمبر کې ټرایل بیلنس از پریپیرډ. د دې نه موږ ټرایل بیلنس جوړو. کله چې موږ لیجر جوړ کړو، جرنال هم جوړ کړو، جرنال نه موږ به په اسانۍ سره لیجر جوړو، د لیجر نه چې دی به موږ ټرایل بیلنس جوړو. صحیح ده که نه؟ او د ټرایل بیلنس نه چې دی په ډي کې موږ وایو چې لیجر نه د ټرایل بیلنس نه به موږ انکم سټیټمنټ اینډ بیلنس شیټ از پریپیر. بیلنس شیټ او انکم سټیټمنټ جوړیږي، کوم ته چې موږ پروفیټ اند لاس اکاونټ وایو. صحیح ده که نه؟ دا بیا په آینده کې به دا راځي انشاءالله. د دې نه پس چې دی پوسټینګ خو موږ وپېژنده، موږ وایو که نه هغه عمل ته ویلی شي چې کله یو انټري موږ د ژورنال نه راوالو، اوریجنل انټري بک نه راوالو او لیجر ته ویسو، لیجر کې پوسټ کړو، نو دغه ته موږ پوسټینګ وایو. بیلنس ته وایي د ډفرنس بټوین د ډیبټ اینډ کریډټ. بیلنس دې ته وایي چې کله په ډیبټ سایډ او په کریډټ سایډ کې څه فرق راشي. یعنی مثال موږ چېرته وویلو، صبر وکړئ زه راشمه دلته دې ځای کې، که دلته تاسو وګورئ بیلنس به څنګه راځي، بیلنس موږ ته څنګه پته لګي. اوس ګوره دلته 1 لک دی، دلته 10,000 دي، د دې بیلنس څومره راځي؟ د دې 90,000. دا 90,000 چې دی دې ته موږ بیلنس ویلی شو. صحیح ده که نه؟ ښه. اوس راځو چې څه کېږي، بیلنس دې ته وایي چې ډیبټ او کریډټ چې دی فرق ته ویلی شي. د نیم از ریټن ایټ د ټاپ، او هر یو اکاونټ چې کوم نوم وي هغې به په ټاپ باندې مونږ لیکو. لکه څنګه چې مونږ په دې کې وویله چې مثال کیش اکاونټ، ګوره نوم مونږ د دې په ټاپ باندې لیکلی، همدغه شان کیپټل، همدغه شان پرچیز. صحیح ده؟ بیا ورپسې څه وایي ډیبټ انټري آر ریکارډډ آن د لیفټ سایډ. ډیبټ انټري چې دی که نه په چپ اړخ باندې به چې دی ریکارډ کېږي، اینډ کریډټ انټري آن د رایټ سایډ. او کریډټ انټري چې کوم دی، کریډټ هغه په خیسه طرف باندې ریکارډ کېږي. د فارمیټ از ګیوینګ بلو. د فارمیټ چې دی لاندې به درکړی شي، خو اصل کې فارمیټ چې دی په بره سلایډ کې مونږ تاسو ته وښودو چې هغه سلایډ دا دی، دا د دې فارمیټ دی. صحیح شو که نه؟ اوس راځو، بعضې وخت داسې کېږي چې زیرو بیلنس پکې راځي. زیرو بیلنس کله راځي؟ when both the side of any ledger account are equal it is called a zero balance. مطلب دا دی چې کله دوه طرفونه دواړه ایکول راشي، یعنی په لیجر اکاونټ کې چې دی دواړه طرفه لکه څنګه راشي، لکه دا اوس لیجر ده، دا کیش اکاونټ لیجر دی، د دې دلته هم 1 لک لیکل شوي او دلته هم 1 لک لیکل شوي وي، نو د دې دواړو ترمنځ خو بیلنس نشته که نه، دواړه یو شمره دي، یو شان دي، نو دې ته مونږ زیرو بیلنس وایو. صحیح ده که نه؟ او ډیبټ بیلنس when the debit side of any account is more than its credit side the balance is called as a debit balance. لکه څنګه چې مونږ دلته وایو debit balance. کله چې debit balance زیات شي د کریډټ نه، دې ته مونږ balance is debited، دې ته مونږ debit balance وایو. لکه څنګه اوس ګوره 1 لک افغانۍ دي په کیش اکاونټ کې، 1 لک افغانۍ دي، کوم پې زیات شوی دی؟ 10,000 او دې خوا 10,000 دي. ډیبټ چې دی 1 لک دي او کریډټ 10,000 دي، کوم طرف زیات دی؟ نو ډیبټ سایډ زیات دی 90,000. نو دې ته چې کوم 90,000 مونږ دلته ولیکو دې ځای کې،
90,000 ټایپ کو نو دغه 90,000 ته بیا مونږ څه ویلی شو ډیبټ بیلنس ویلی شو او همدغه شان که چېرته اوس ګوره دلته راشئ دلته 1,00,000 افغانۍ کیپټل دی که نه اوس ګوره او دلته شته نشته نو کوم سایډ زیات دی کریډټ سایډ نو دلته به بیا مونږ ولیکو چې 1,00,000 افغانۍ چې دی دا کریډټ بیلنس ده پوه شوې پې که نه ډېر اسانه دی when the credit side of an account is more than its credit side the balance is called as credit balance لکه ګوره credit side چې کله زیات شي debit side نه دې ته مونږ balance is credited ویلی شو صحیح ده اوس راځو مونږ ټرای بیلنس انټروډکشن کوو ټرای بیلنس چې کوم دی وایي څه ته ویلی شي ټرای بیلنس trial balance مونږ وایو a trial balance is a statement that keeps a record of the final ledger balance of all accounts in a business مطلب دا دی trial balance چې دی دا یو داسې بیان دی داسې statement دی چې په دې کې مونږ د ledger چې څومره اکاونټس چې کلاسیفای کړي دي مونږ سپریټ علیحده جدا جدا کوم اکاونټس جوړ کړي دي او د دې چې کوم بیلانسز راځي فرق راځي هغه فرق مونږ په څه کې لیکو په ټرایل بیلنس کې لیکو صحیح ده که ډیبټ بیلنس راغلی وي نو ډیبټ سایډ ته لیکو ګوره دا ډیبټ دی دا کریډټ دی ګوره که کیش شو که مثال ډیبټ سایډ را ډیبټ سایډ زیات شو نو ډیبټ بیلنس ډیبټ سایډ ته لیکو که کریډټ زیات شو کریډټ سایډ ته لیکو په دې به انشاءالله پریکټیکل ویډیوز کوو را روانه اونۍ کې انشاءالله it has two column debit and credit دا دوه سایډونه لري ګوره لکه مثال دا د دې یو څه دی یو فارمیټ دی صحیح ده پرټیکولر دی ګوره نیم آف بزنس دی ټرایل بیلنس دی از آن دیٹ د کوم تاریخ دی کیش او دا داسې اکاونټس دي دا چې دی لیجر پورټفولیو دی او دا چې دی د ډیبټ بیلنس او کریډټ بیلنس ده صحیح شو که نه نو دا ډیبټ سایډ لري او کریډټ سایډ لري ټرایل بیلنس is prepared at the end of the year and is used to prepare financial statement like profit and loss account or balance sheet profit and loss account so trial balance چې دی دا مونږ د کال په اخره کې مونږ جوړو او د دې نه مونږ فاینانشل سټیټمنټ جوړو لکه څنګه چې مونږ وویل چې پروفیټ and loss account جوړو انکم سټیټمنټ چې ورته ویلی شي او بیلنس شیټ موږ جوړو د دې ټرایل بیلنس نه او ټرایل بیلنس شوز ارتماریکل اکوریسی of the account ټرایل بیلنس چې دی همدغه شان ارتماټیکلی چې کوم څه راځي د هغې صحیح والی ښیي چې یاره دا صحیح دی که غلط دی صحیح دی که نه دې نه پس بیا موږ راځو کنسپټ د IMRC SAC د دې یو کنسپټ مونږ په اولو درسونو کې ویلی دی نو که ګوره دی چې دی که موږ ویلی شو چې آی مطلب څه شی ده صحیح ده که نه آی مطلب آیډنټیفیکیشن آف ټرانزیکشن دی کله هم چې تاسو ته ټرانزیکشن راځي کله هم چې تاسو ته مثال سوال راځي مثال ټرانزیکشن راځي اول به ټرانزیکشن ګورئ چې آیډنټیفیکیشن به کوئ چې دا منیټري ټرانزیکشن دی که دا بزنس ټرانزیکشن دی باید بزنس هم وي باید منیټري هم وي ځکه چې موږ ژورنال کې هغه ټرانزیکشن ریکارډ کوو چې کوم پیسو سره تړاو لري کوم بزنس سره تړاو لري صحیح ده دا به موږ خامخا پکې ریکارډ کوو کوم چې شخصي وي هغه موږ ریکارډ کوو خو هغه بیا چې دی موږ به د هغه کس د ډیویډنډ نه بیا موږ انفي کوو هغه بیا خبره ده صحیح شو او آر مطلب څه شی دی چې مثال مونږ ریکارډینګ کوو ریکارډینګ مونږ څه کې کوو چې څومره معاملات راځي دا به مونږ په ژورنال کې جوړو ژورنال داسې یو اکاونټ داسې اوریجنل کتاب دی د اکاونټونو چې په دې کې مختلف په دې کې کیش ټرانزیکشن کریډټ ټرانزیکشن لایبیلیټي په دې کې چې دی اکاونټ پیبل اکاونټ ریسیویبل څومره اکاونټس چې دي کې مثلا ټول مونږ مجموعي ډول باندې ټول مونږ چې دی په دې کې زه یو یعنی څنګه چې ما په اول کې ویلي په اول یو مثال ما درکړی و چې مثال یو بکس هغې کې سور
دایره همدا سور یو کلاس وي، صنف دی. صنف کې چې دی داسې کسان وي چې تور کالي وي، سره کالي وي، شنه کالي وي، هر کې مختلف قسم کې جامو کې خلک راغلي. صحیح ده که نه؟ نو کوم چې تورې جامې یو سیټ ته کې، کوم کې سپینې بل سیټ ته کې، نو دې کې چې دی که نه دا لکه ژورنال دی. دې کې مونږ هر قسم ټرانزیکشن ریکارډ کوو. بیا چې کله مونږ ژورنال جوړ کړو، بیا د دې نه مونږ کلاسیفیکیشن چې کوو هغه ته لیجر جوړو. ګوره دا ټي شکل دی، ټي اکاونټ مونږ ورته وایو. نو مونږ لیجر هم جوړ کړو. بیا د لیجر نه بعد چې دی بیا د لیجر سمري کوو چې لیجر کې څومره ریکارډینګونه مونږ وکړو، بیل اکاونټ جوړ کړو. بیا د بیل اکاونټ ټرایل بیلنس جوړو. چې کله ټرایل بیلنس جوړ شو، لکه څنګه چې مونږ په دې ویډیو کې ویل دغسې دې ته ټرایل بیلنس وایي. کله چې دا ټرایل بیلنس جوړ شو، بیا د دې نه پس چې دی بیا مونږ څه کوو، بیا به د دې نه پروفیټ اند لاس اکاونټ جوړو. بیا چې کله پروفیټ اند لاس بیلنس شیټ جوړ، ګټه او تاوان شو، بیا به د دې یو تحلیل هم وکړو. بیا به چې دی د دې انالایزیشن وکړو، بیا چې دی د دې کمیونیکیشن به کوو. مثال کوم د دې ریزلټ به مونږ ورکړو، چاته به ورکړو چې کوم د دې آنر وي، مالک وي د دې بزنس، هغې ته مونږ یو ریکارډ ورکوو. صحیح دی؟ همدغه شان ګوره د یو بل مثال دی چې کله مونږ ژورنال جوړ کړو، بیا ګوره لیجر اکاونټ بیل اکاونټ جوړ شوي دي. بیا د دې کلوزینګ بیلنسز دلته لیکل کېږي. که مثال څه ډیبټ وي، ډیبټ سایډ ته لیکل کېږي. که څه کریډټ وي، کریډټ سایډ ته لیکل کېږي. نو د دغه مثالونه ډېره زیاته استفاده وکړئ، او انشاءالله امید دی چې پوه شوي وي. که بیا هم څه مشکل و، کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ، موږ نه سوال کولی شئ. کومه ویډیوز هم په کار وي څه وي، نو کولی شئ تاسو موږ ته ډایرکټلی میسیج وکړئ، په کمنټ کې موږ ته ټیکس ولیکئ. انشاءالله موږ تاسو فالو کوو. او ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او دغه زموږ چینل چې دی خپل هم سبسکرایب کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ، تر څو ملګري ترې ډېر مستفید شي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، الله مو خوشحاله اباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.